د کندز ښار په بیلابیلو ناحیو کې د 8 سړکونو جوړولو پروژو چارې پیل شوې. د کندز ښاروالۍ مسؤل وایي د یادو پروژو ټولیز لګښت 15 میلیونه افغانیو ته رسیږي چې یا سړکونه به د لومړۍ، دویمې، درېیمې، اوومې او خاکري ناحیو په کچه جوړ شي. چارواکي زیاتوي چې د دغو پروژو له بشپړېدو سره به د خلکو یو شمېر اوږدمهالې ستونزې په بشپړه توګه حل شي. ټول 1000 کیلومتره سړک به کانکریټ کیږي چې لګښت یې 15 میلیونه افغانۍ ټاکل شوی چې د کندز ښاروالۍ له انکشافي بودیجې نه ورکول کیږي. ټول انجینري اصول دلته مراعات شوي دي. ټول لیول کاري په لیول ماشین باندې شوې ده او مارکونه کوم چې ښاروالۍ د خوا ویل شوي ټول هماغه مارکونه کار شوي دي د کانکریټو دپاره. انشاءالله هېڅ ستونزه نشته، ټول انجینري مطابق کار شوی. په همدې حال د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي د خپلو کوڅو د کانکریټ کارۍ له بهیر هرکلی کوي او وایي تر دې وړاندې د معیاري سړکونو نشتوالي دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو او اوس خوښ دي چې ښاروالۍ سړکونه کانکریټ کاري کوي. یعنی تو با مشکلات بسیار زیاد بودیم که بیخی در این کوچه هیچ روت آمد نمیشد. اگر موتر چیز میکردیم دو کچر دور میخوردیم چر بیخی موتر در خانه میبردیم از بوی که طاقت نمیشد د موتر د تایرایش تو بدلات بود. از فعالیت‌های حکومت بسیار خوشایند هستیم، خوشحال هستیم به خاطر که اینجا مردم پشت کار میشن و برای مردم یک زمینه کاری مساعد میشه. در این پروژه ما بسیار خوشایند هستیم از دولت خود. د یادو 8 سړکونو جوړولو پروژو کار په داسې مهال پیل شو چې څو ورځې وړاندې د ښار د جنوبي برخې د ماسټر پلان د تطبیق لړۍ هم پیل شوه چې اوس مهالې چارې په ښه توګه روانې دي.